د سنوي پوهیږئ تاسو چې په 1950 کال کې د دوبۍ نفوس څومره و؟ دلته به ځینې ملګري دا سوچ وکړي چې دوبۍ پوره یو هیواد دی، خو داسې نه ده. دوبۍ یو د 7 اماراتو څخه دی، کم څخه چې متحده عربي اماراتو هیواد جوړ شوی دی. نو په 1950 کال کې د دوبۍ نفوس 20,000 ښودل شوی دی. دا ریپورټ چې څو ورځې مخکې دوبۍ میډیا په خپل ټویټر پاڼه باندې خپور کړی دی، هغې معلومات درته وړاندې کومه. په 1980 کال کې 40,000 ته ورسېده، ورپسې په 1980 کال کې 73,000 ته ورسېده، بیا په 1980 کال کې 2,54,000 ته ورسېده. د دې نه پس په 1990 کال کې 4,83,000 ته ورسېده. 2000 کال کې بیا 9,08,000 ته ورسېده. تاسو وګورئ د دوبۍ پرمختګ چې په 1950 کال کې 20,000 و، په 2000 کال کې 50 کاله پس 9,08,000 ته ورسېده. د دې نه پس بیا په 2010 کال کې 1.8 میلیون کسانو ته ورسېده، کم چې 18 لکه کېږي. او په 2020 کال کې دغه نفوس 3.3 میلیونه کسانو ته ورسېده، کم چې 3 لکه کېږي. او ټاکل شوي ده چې دغه نفوس به په 2040 کال کې 5.8 میلیونو ته ورسېږي. نو د دوبۍ پرمختګ لپاره د دې امارات مشرانو سوچ فکر او تاسو ګورئ چې څومره فراخ دی. مننه.